ډیره مننه لومړی خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو زه د دې اهل وګڼلم او له ما نه مې د دې خپل ریډیو دپاره د انټرویو زحمت وکړو. زما بنیادي ضلع چې ده چې زما ابایي وطن دی، پلارنی وطن مې دی، هغه زیارت دی، خو زما پیدایش په کوټه ښار کې شوی دی او بنیادي تعلیم مې هم په کوټه ښار کې شوی دی. خو اله چې لږ راغټ شوم نو بیا میټرک بیا واپس بیا د کلي نه کړی دی. خو نور راغه نه پس کالج یونیورسيټي چې دی دا بیا په کوټه کې بلوچستان یونیورسيټي نه مې ماسټر کړی دی. دوه مې کړی دي، یو په کیمستري کې کړی دی، بایو کیمستري کې، او ایم ای مې کړی ده په پښتو ادبیاتو کې. علامه اقبال اوپن یونیورسيټي نه مې ام فیل هم کړی دی په لسانیاتو کې. هغه نه وروسته مې بیا سرویس کړی دی په کالج کې د پښتو استاد په حیث باندې. په کالج کې خو ظاهره ده چې د پښتو استاد په مختلفو کالجونو کې پاتې کېږي، یو ځای نه ټرانسفر کېږي یو ځای نه بل ځای ته. خو د کویټ نه بیا زما په 2021 کې زه ریټایر شوی یم د خپلو نوکرۍ نه. وخت سره سره مې لومړی خو ما ابتدا د ادب د شاعرۍ نه کړې ده او زما په خیال چې زیاتره چې دي د ادیبان که نه هغه لومړی شعر لیکي او بیا وروستو قرار بیا د نثر طرف ته راشي. اکثره ما داسې کتلي دي که نه. نو با هم لومړی مې شاعري کړې ده. شاعري مې ښه ډېره کړې ده، خو د هغه نه مې یو وړه مجموعه مې انتخاب چاپ کړې ده که چهره مو نه وه په دې نامه باندې، یو 2 کاله وړاندې په 2022 کې مې چاپ کړی او ورسره مې لنډې کیسې لیکلي دي او ښې ډېرې، خو هغه مې تر اوسه پورې چاپ کړي نه دي، تیارې دي. او له هغوی نه زه دا درته وایم چې یوه لنډه کیسه چې ده یو څه په اردو کې ټرانسلیټ شوي دي، چاپ شوي دي په مختلفو وختو کې. یوه چې د هغه د خیالي فریم په نوم باندې په انګریزي کې هم چاپ شوی ده او هغه د کله چې د پاکستان د 50 کلونو کنه د ادبیاتو یو انتخاب کېده د مختلف ژبونو، په هغه کې دا منتخب شوی ده او دا وخت د کینیډا په د کالج په کورس کې شامل ده، په نصاب کې شامل ده افسانه. له دې سره مې وختن په وختن مختلف تنقیدي مضامین په رسالو کې د پروګرامو دپاره په مجلو په دې کې چاپ شوي دي. یو مې چې کله مې ام فیل وکړو نو په پښتو کې د ریسرچ میتودولوژي چې ده که نه د تحقیق چې کوم اصول دي قواعد دي نو پر هغوی باندې مواد نه وو، نو یو مې پر هغه باندې یو کتاب لیکلی دی چې چاپ دی د تحقیق لارښود او څه ژباړې مې هم کړي دي. مختار مسعود یو کتاب دی آواز دوست چې په اردو کې یو شاهکار بللی شي، یو ډېر ښه یو چت اسلوب دی د هغه مې پښتو کې ژباړلی دی، هغه هم چاپ دی. څه خاکې او انشایي تکلونه مې هم لیکلي دي په مجلو په دې کې چاپ دي، خو د کتاب په صورت کې مې لا نه دي هغه چاپ کړي تر اوسه پورې. او اوس دا وخت مې یو کار کړی دی چې په پښتو کې د هیوادمند زلمي یو کتاب دی د پښتو نثر 800 کاله هیسټري ده، هغه مې په اردو ته ژباړلی دی چې په هغه باندې د پاکستان چې نور اقوام دي سندي او بلوچي چې هغه هم د پښتنو په کار باندې خبر شي. دغه زیار مې ایستلی دی. نو هلته د زموږ پښتو اکیډمي چې ده هغه د پېښور چې کوم اکیډمي دی هغه نه دغه سټرکچر لږ بیل دی نه. نو هلته چې دی هغه داسې پیډ ملازمین نه وي په دغه کې، لکه یو ادبي تنظیم په داسې انداز باندې چې دی هغه چلوي. زه د هغې ممبر یم 3 ټرمه یعنې 9 کاله زه د هغې جنرال سیکرټري پاتې شوی چې په هغه کې موږ د 100 نه زیات مختلف کتابونه چاپ کړي دي. یوه مجله موږ ادبي مجله شروع کړې وه د اکیډمۍ نه زموږ په دور کې د لیکنې په نوم باندې، نو هغه هم په قاعدګي باندې چاپ شوی وه او 4 موږ انټرنیشنل سیمینارونه کړي دي په هغه کې د ټولې دنیا نه چې پښتانه لیکوال دي چې هر ځای دي چې ښه ناموره خلک دي او ښه کارونه یې کړي دي، نو هغه موږ مدعو کړي وو، هغه راغلي دي دلته مقالې ویلي دي لوستې دي او هغه مې چاپ کړي هم دي هغه کتابونه. او بس اوس لګیا یو دا وخت چې تر څو پورې خدای ژوند او صحت راکړي بس هغه د خپلې ژبې خدمت کوم. موضوعاتو خو زما په خیال دی چې د نظم کې خو لا سړی دا ویلی چې د چا یو رجحان داسې چې دا نظمونه چور د چا پر وطن باندې د چا عشقیه وي، د چا چې د هغه کلچرل او نیچرل چیزونو باندې
ما تقریبا ټولې غزلونه لیکلي دي. غزل خدای څه دی چې هغه کې ډېر زیاته ویرایټي وي که نه زیات متفرق وي نو دغه ګرانه شي چې بیا سړی وایي چې زما د شاعري موضوع چې دغه دا ده. د یو لنډ بهر غزل به درته ووایم. دغه منزل خو مې تقدیر نه و، دغه منزل خو مې تقدیر نه و، دا چې زما د خوب تعبیر نه و. د زړه محل کې تاریکې وې ځکه، د زړه محل کې تاریکې وې ځکه پر دیوال ځوړند ستا تصویر نه و. او منصف په دې آدابو نه پوهیږي، منصف په دې آدابو نه پوهیږي، د عشق په جرم کې تعذیر نه و. او دفتر د علم می کنګال کړو مگر د دې جذبې بیخي تفسیر نه و. د کچ کلاهو قصیدې وي پکې، د کچ کلاهو قصیدې وي پکې، دومره اعلی زما تحریر نه و. او باور یې و په داسې تار تړلی، باور یې و په داسې تار تړلی، بندیوان و مګر زنجیر نه و. دغه منزل خو مې تقدیر نه و، دا چې زما د خوب تعبیر نه و. وای دا د چا ډار می لکه زهر په رګو کې ګرځي، دا د چا ډار می لکه زهر په رګو کې ګرځي، یو نامعلوم غوندې دهشت دی په کوڅو کې ګرځي. زه چې پر کومه لار تیریږم تر ځان تیریږم، زه چې پر کومه لار تیریږم تر ځان تیریږم، په ما پسې یو ړوند اجل په تورو شپو کې ګرځي. بیا دې د چا د ژوند د فصل د ریبلو نیت دی، د سرې چاړې عکس دې اوس لا په اوبو کې ګرځي. یو سرنډر او خپل سرونه لکه تاج کوزو، یو سرنډر او خپل سرونه لکه تاج کوزو، د خوشبین ژوند یوټوپیا می په سرو کې ګرځي. او شعر دی چې مونږ پر تسپو د شهیدانو ککرۍ شمیرلي، مونږ پر تسپو د شهیدانو ککرۍ شمیرلي، چې جنتیان مو په ګلبڼ د سرو لمبو کې ګرځي. نه یو مړونه نه لمن د مړګیانو نسو، نه یو مړونه نه لمن د مړګیانو نسو، ګوره باوره کوم غرور می په مغزو کې ګرځي. دا د چا ډار می لکه زهر په رګو کې ګرځي، یو نامعلوم غوندې دهشت دی په کوڅو کې ګرځي.